سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته روغ او جوړ او د صحت په جامو کې اوسي. ستاسو ملګری د بېنظیرې انډیوال ولسکشر الکوزی ستاسو په درانه خدمت کې ده. هر چېرته چې اوسئ بریا مو د رب العزت څخه غواړم. نو زما خپرونه زړه مې نه و چې زه نن سمه خپرونه وکړم، خو مقصد دا ده چې ماله د چوت اګست ورځ تېرېږي. د چوت اګست ورځ چې تېره شوه، بیا زموږ پاکستانیان رونه چې دي، پاکستانیان رونه بیا دا خفه کېږي چې الکوزیه تا زموږ چوت اګست کې چوت اګست کې تا موږ سره هېڅ کوم هغه ونه کړه، چې نوم دی کوم مینه دې موږ سره ښکاره نه کړله. نو د په خاطر باندې مال چې نور وخت ضایع کېږي، راځئ چې په د چوت اګست باندې باور وکړو. ما سره دلته عمران خان ده، زه به تاسو ته عمران خان ښکاروم. عمران خان مې دلته راوستی دا ځای کې د عمران خان را سره ده دلته. ما سره نن عمران خان مېلمه ده، دغه ځای کې مې کېنولی. دوستان چې کله زیات شو، زه به عمران خانم ما سره یو ځای عمران خان ده. دا هم چوت اګست مبارکي ته راغلی ده، ویل ولسکشره ته چې زمونږ د بېنظیرې انډیوالې ته باید مونږ سره ده چوت اګست لمانځنه وکړئ. نو د په خاطر باندې عمران خان هلته ناسته بېنظیرې سره خبرې کوي، او ما ویل چې زه به د پاکستانیانو وروڼو ته زه چوت اګست چوده مه لیکه لکه چوت اګست ولیکه، چوت اګست. نو ما ویل چې ته ودرېږه، زه به د پاکستانیانو وروڼو ته مې چوت اګست مبارکي ورکم. نو بیا به زه که تاسې غواړئ چې عمران خان هم وګورئ، بس بیا ویډیو ځان سره ډېر شیر کې نیم ساعت وخت لرم، زیات نه، نیم ساعت زه لایف یم. او سارے پاکستانی بھائیوں کو چوت اگست مبارک ہو، سارے پاکستانی بھائیوں کو چوت اگست مبارک ہو، چوت اگست. سارے پاکستانی بھائیوں کو چوت اگست مبارک. او وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، هرکلی تاسو ته یم. محمد اور رازا سارے پاکستانی اگست مبارک ہو. سلام رورا. وعلیکم السلام رورا، څنګه چل دی زغالو فابریکه کې؟ نه وروره جوړې تاسو کوي چې خو نه یم یو، خو دا ته 14 اګست خبرې کوې، بس دغه علاقه کې یم. دې علاقه کې ښه 14 اګست دې منو کو 14 اګست بس وروره 14 اګست د 14 اګست د دې نه موږ هم زړه تور ده. نه دا 14 اګست څه شته وایي؟ دا 14 اګست خو مور دې ازاده شوې ده، هغه ته 14 اګست یم. روجانه تاسو خواته ډېر بیروبار ده، ما ته مو غږ نه راځي. که ځای تبدیلولی شئ چې مو سره خبرې وکړو، که نه ما ته مو غږ نه راځي، بیروبار ده، شرنګسته شغسته. سارے پاکستانی بھائیوں کو چوت اگست مبارک ہو، سارے پاکستانی بھائیوں کو چوت اگست مبارک ہو. ګوره ښه، زه اوس یو پاکستانی نه راځي چې نسي کولی اوس چې دلته رئیس یو پاکستانی بھائیو
हेला कमरोरा इस खबर नश्त। सारे पाकिस्तानी भाइयों को 14 अगस्त मुबारक हो। आ जाए भाइयों आ जाए, हम गप शप मारते हैं क्योंकि 14 अगस्त है। 14 अगस्त के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ लोगों से। जानबाज साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अमरीकी गुलाम څنګه چل رहे تو خود د مخ یو ځل ښکاره که بیا په 14 اگست باندې خبرې کو. 14 ته اگست چې د اردو ملي نو تختیه بس سړی ته هغه بس سړی نو خو ها خیر هغه پرېږده، ملي اردو نه داسې تښتېدلی، بل شي نه تښتېدلی، داسې هغه پرېږده. ته داسې چلو کو داسې چې ټاپک زمونږ په 14 اگست ده. دا 14 اگست څه شته وایي؟ دا هر څه ته وایي تا ته ښه پته ده ای د بجلیګر څنګه خبره شرمېدلو. ای پتا نه شرمېږي ای ته په ځان نه شرمېږي ای دله بجلیګر ډېر خبره دلک الله درته جنتونه ورکړي. یو نر ډېر سړی بې غیرته په پاکستان کې. ډېر ای بې نوم ته غیرته وګوره، شوي یې خبرې ته ډېر ورشه. بې غیرته پاکستان شوی 14 اگست. پاکستان نوم ته ګوره، فکستان، یعنی هغه ځای کې چې خلک اوسېږي هغه فک دي. او 14 اگست 14 خو پوهېږې چې دې ته وایي اګست یعنې ازاده. ځه نو ځه ځه د هیرا بې منډۍ غیرته ولاړه، ته بې درد غیرته نه خورې. ځه ځه درد نه خورې ځه. دوستانو 14 اگست 14 تاسو په اردو کې 14 چشته وي بھائیو بہنوں بھائیو بہنوں 14 اگست سب کو مبارک ہو. मुबारकबाद करना चाहता हूँ पंजाबी भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को, क्योंकि तुम लोग 14 अगस्त मनाएगा, तुम जश्न मनाएगा, तुम 14 अगस्त को मनाओगे. बहुत 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 बधाई हो 14 अगस्त. सारे पाकिस्तानी भाइयों को 14 अगस्त मुबारक. हम बात करना चाहते हैं हुआ है, इसका मतलब क्या है, तुम कैसे मनाओगे इस दिन को, कहाँ क्या है इसका मतलब क्या है, हम इसमें बात करना चाहते हैं. तुम लोग अगर तुम्हारे जिगर गोरदा है तो हमारे साथ बात करना, गाली नहीं दोना भाई, गाली नहीं देना. वो पंजाबी भाई गाली नहीं देने का, तुम्हारे लंग में मेरा खा 14 आजाद मुबारक. 14 आजाद मुबारक, 14 अगस्त मुबारक. علي عارف علي تا ته مې زنګ وهلی ده اوکې که بې وخته لایف راځم ووله ښه चोट आजाद मुबारक हो, चोट आजाद मुबारक हो या चोट अगस्त मुबारक हो. चोट अगस्त نو وعلیکم السلام. ټول ستړي مشي ویډیو ځان سره شیر کې که شیر نیم کې ځکه څوک نشته. عمران خان دلته منتظر ده، تاسو ته به عمران خان بیا 14 اگست مبارکي درکړي. 14 اگست مبارکي به تاسو ته عمران خان درکړي. زه وروره ته ډېر شلی وخته نه دیم دا وایې چې زنګ درته وم چې ته بچې وایې اتله ستړی مه شې. नाइल सब ستړی مه شې. 14 अगस्त मुबारक हो सारे पाकिस्तानी भाइयों को. 14 अगस्त मुबारक. हम इस बात पे बधाई देना चाहते हैं हमारा पड़ोसी मुल्कों के इस लोगों के 14 बहुत आज़ाद है, तो इसलिए हम इसलिए हम 007 14 अगस्त मुबारक.
عرس چوت اگست مبارک. خرازه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشوره. په خیر الکوزي وروره حي. شکر د مننه. ولا ضابط صاحب داسې ده چې مونږ خو داسې وخت ټاکلی وخت نه ده، نه تلویزیون ده نه کوم هغه ده، خو خپرونه ده چې کله بیکاره سو کله وخت ورته پیدا کړو راسو خپرونه شروع کړو. چېرته یې وروره ژوند چېرې کوې؟ زه خو په پاکستان کې اوسېږم وروره. پاکستان کې اوسېږي که پاکستان کې اوسېږي؟ په پاکستان کې اوسېږم. ښه. دا چوت اګست څه شته وي؟ چوت اګست یاره والا 14 اګست خو نه دی، دا 14 اګست دی. چوت اګست. چوت اګست ها دا نه پېژنم وروره. چې پېژنې؟ 14 اګست ښه څه شته وي 14 اګست؟ دا بس د ازادۍ یوه ورځ ده پاکستان چې کله ازاد شوی و. چا نه ازاد شوی پاکستان؟ زه چې کوم یم خپل افغانۍ یم، دلته مهاجر یم په پاکستان کې. خو نو بیا ځان ته افغانی مه وایه، وایه پاکستانی یم. هېڅکله افغان پاکستان کې ځان نه مهاجروي. ځان په سپیو خورم خو پاکستان کې ورځ نه تېروم. ځان مرګې ته ورکوم خو ژوند په پاکستان کې نه تېروم. وایم امریکا سره عمر تېروم خو پاکستان کې نه تېروم. هر څوک چې افغاني، زه بعد ما لایف کې هر ځل ویلی دي، هر څوک چې افغانیت دعوه کوي ریدي سي افغانستان ته. که څوک د افغانیت دعوه نه کوي په پاکستان کې اوسېږي، دا د ځان ته نه وایي چې زه افغانی یم، ځکه چې موږ هغوی نه تمه نه لرو. یو څوک چې ما وژني او ته مغې کره اوسېږي، خو بیا ځان ته مه وایه چې زه افغان یم، ځکه ته به هلته کار کوې، ته به هلته پیسې ګټې، ته به کرایه ورکوې، ته به انډیواله شیان اخلې، ټول مالیات به د پاکستان دولت ته ځي، فایده د هغې ته رسېږي، مفته نه اوسېږي. خو ځه ورکه پروا نه کوې. دا 14 اګست څه شته وی؟ لکه ریزن څه دی؟ دواړه خو یو ملک دی، پښتانه دي مسلمانان دي. لکه ریزن څه دی؟ ولې بیا ځان ته زه پاکستانی نشم ویلی، افغانی نشم ویلی؟ هغه دې ریزن څه دی؟ ریزن یې څه دی؟ ریزن یې دا ده سبا درته بم درکې، درته وایي لاړ شه افغانستان کې، هغه د جهاد روا ده، بم به دې په شی او دلته به دې خلک نه ګوري څنګه چل ده. ولا هغه ده ودرېږه، دا افغان ده، تذکیره به دې ښکاره کړي، بس غوټه کې به دې بند، دلته به افغانستان کې خلک والوځي، هلته خو دې تنها نه پرېږدي. هغه خو هغه خلک کوم چې نه پوهېږو، موږ الحمدلله پوهېږو، موږ ولې داسې چې پوهېږه ته وایې ریزن یې څه شی ده؟ نو ریزن یې چېرې نو چې ته په دې باندې نه پوهېږې. د پاکستان او د افغانستان فرق نه شي کولی، د مسلمانو د منافق فرق نه شي کولی. ما ته وایي ریزن یې څوک ده؟ ریزن یې څه شی ده؟ ته د پاکستان دولت اسلامي دولت ګڼې؟ اول نه دا خو اسلامي ملک دی، د اسلام په نوم ازاد شوی دی الحمدلله. په افغانستان هم اسلامي ملک دی، دواړه یو ملک دی، یو پښتون دی یو مسلمان دی. اسلامي ملک ده؟ په کوم ځای اسلامي ملک؟ اسلامي ملک کې شراب ازادي؟ نو دا خو په هر ملک کې دي، که یوازې پاکستان کې خو کوم ځای کې دي؟ کوم ځای کې دي؟ په هر ملک کې دا شته دی. په افغانستان کې شته؟ په سعودي کې شته، په دوبۍ کې شته، په افغانستان کې شته، ولې نشته دی؟ هسې خبرې کوې ورور جانه، پاکستان دې نه ده لیدلی، افغانستان دې نه ده لیدلی، مفتې خبرې کوې. څومره وخت کېږي افغانستان ته نه یې تللی؟ زه خو تللی یم، یو ځل تللی یم، زیات نه یم تللی، خو وخت مې تېر کړی. تا نه به موږ څه ګیله وکړو؟ چې ته یو ځل تللی او بیا نور نه یې تللی؟ تا نه خو موږ ګیله نه کوو، ځکه تا نه موږ په دې باندې ګیله نه کوو، ته خپل وطن نه خبر نه یې. تا خپل وطن، تا هلته مهاجر نارې نه وهي، ته د مهاجر په نامه نه یادېږي؟ ولې نه؟ ښه نو مهاجره څه کوې؟ خو کله به ځې؟ ځه که نه، کلي ته دې ځه که نو څه به کوې؟ هلته به څه کوو؟ وران ملک دی، دا صحیح ملک دی، آباد ملک دی، روغ ملک دی، دلته ولې نه اوسېږو؟ بس پنجابیان چې دی دال کوي چې غلان دې غورځېدل، تاسې یې خورئ. غیرت خو نسته که نه؟ کشکې غیرت وای. موږ خو پښتانه یو، موږ به هغه کار ولې کوو؟ پښتانه یې؟ ته داسې کلک پښتون ځان ته وایې، مهاجر نوم په ځان باندې قبله او بیا وایې زه پښتون یم. ته به د پاک سرزمین شادوباد ترانې ته هم ولاړې، دا به دې هم ویلي. چیک که پروفایل چیک که، زه د دواړو سپورټ کوم، یوازې د یو ملک سپورټ نه کوم. ته پروفایل ته راشه، زه افغانستان سپورټ کوم. هېڅوک مسلمان و یهود نه شي کېدلی، یا به مسلمان یا به یهودي، دواړه نه شي کېدلی، هېڅوک نه شي کېدلی. د دواړو سپورټ والا، د دواړو ښځه ورکه ته مالته اوسېدلی، دا 14 اګست څه معنا لري؟ داسې فکر وکړو، دا به خبرې وکړو، دې خبرې نه تېر شه. دا کوم ځای دی راغلی؟ دا 14 اګست کله چې پاکستان آزاد شو،
دا چې د دې د ازادي ورځ ولمانځله په 14 اګست 1947 باندې دا پاکستان آزاد شوی و. آزاد شوی و، اوس چا نه آزاد شو؟ تخمات وایي د آزاد چا نه شو؟ دا د برټش نه آزاد شو. دغه نه دا ټول یو برتانیا او یو ملک و. انډیا ځان له شو، پاکستان بیا ځان له شو. سونه ساده هغه وخت کې خو د افغانستان و، پښتونخوا د پښتونستان، افغانستان او خواته سند و پنجاب دا د هغه هندوستان و. آزاد چا نه سو؟ هغه وخت کې ملک نه و چې ته وایې چې دا آزاد شو. ته چی خبرې کوې؟ تا ته چی ویلي دي؟ لاړې ګل خان سیز ویا، لاړې ګل خان سیز ویا، لاړې ګل خان سیز ویا، تم ګډه شه، تم ګډه شه، تم ګډه شه. ای زه تا ته د ازادۍ خبره کوم. ازادۍ خلک چا نه اخلي؟ ګل خان نه یم، ګوره د پښتون نه ملک سخت ګل خان شوې. اوس زه تا ته وایم چې هغه وخت کې ګوره تا ته خو به درس ښودلی، تا ته خو به درس ښودلی. کوم پاکستانی دی بل هم خواته ولاړ دی. خبرې ته وخت مه ضایع کوه. زه وخت په تا نه ضایع کوم. غوږ ونیسه، سوال ته غوږ ونیسه، جواب یې راکړه. هغه وخت کې پښتونخوا صوبه سرحد و، یعنې پښتونخوا چې تا ټکه پورې دا مربوط دی افغانستان و. و یو هغه خواته چې سند بلوچستان خپله بلوچستان و، هغه خواته چې سند و، وعلیکم السلام، هغه خواته چې سند و، هغه خواته چې پنجاب و، دا مربوط د هندوستان و. دغه پاکستان ازادي د چا نه واخیستله؟ ګوره دلته موږ الحمدلله په دې فخر کوو موږ خو افغانان یو. خیر اوسېږو دلته خامخا نه وایي چې څنګه خیر داسې ګوره دلته ملکوزی صاحب پاکستان او هندوستان په ده باندې چې د برطانیه استعمار و د هغوی د تسلط لاندې و. تا ته ښه پته ده چې برطانیه پیرنګیانو د کم به اوس چې د لندن په نامه یادېږي خلک ورته لندن، خو لندن دارالخلافه ده کمه چې او نور په نیمه دنیا باندې د حکومت و. د دو په حکومت کې د دو په دغه کې به چې دی نور نه ډوبېده. لکه دلته به چې دی ورځ وه نو په بل ملک کې به چې دی شپه وه. داسې دا چې کله 1947 نه 1940 خو په ده کې چې دی هندوستان د چل وکړو چې موږ د په هغه پاکستان خو نو صحیح خبره ده. امیر عبدالرحمن خان د نن سل کال سره 5 سل کاله مخکې دا خو یو دا خو ته ته هم پته ده ما ته هم پته ده دغه ته پته ده خو لیکل او هغه لیکل چې دی مستقل معلومات ده وروره. پته نه ده، زه پته نه پېژنم. زه پښتون یم، پنجابی نه یم. ما ته معلومات شته، پته ماته زه نه وایم. ښه مهرباني. هغه زم پښتون یم، دلته جولان یم، هغه ما ته هم پته ده. لکه ته پښتون وایې تا به پښتو ویلې، تا به پته مته هغې پیچې جاو زلفې د لهرا او دا خبرې به دې نه کولې. پښتون پښتو وایي، پته مته پکې نه وایي، میلاویږي دا شیان چې دا ګلخانان وایي. ما سره سوچه پښتو وایه. که پښتون یې افغان یې ما سره پښتو وایه. او که وایې چې نه زم ګلخان یم بیا آزاد ده پته وایه سته وایه میلاویږي 47 وایه 45 وایه بیا چې هر شی وایه وایه. یار هغه چې ته په کوم ځای کې پاتې شې هغه کوم دغه دستور زم پاتې شوی یم دلته. دا د 5م کال مې روان ده. ما خو تا سره انګریزي نه ده ویلی، خو زه پښتو در سره وایم. واوره پښتون خو ګوره ولاکه داسې کالي مو اغوندي لکه او تا چې د غاړې ته کوم چیز اغوده ګوره پښتون کالي داسې اغوندي که نه اغوندي پښتو د ژبې نه معلومیږي. پښتون د ګیرې نه معلومیږي چې کونه کې بم تختکه ولاړ شه والوځه. پښتون د ژبې نه معلومیږي. پښتون د خپل کلکوالي د ژبې نه معلومیږي. او زه پښتون یم، غوږ ونیسه، زه پښتون یم، زه پښتون یم او پښتون به وم او پښتون به اوسم. او پاته سو زما لباس د پښتونولۍ، یعنې زما پښتانه له هغه نه نسي باسلی. زه به هغه پښتون څه کوم په پاکستان کې غټ غټ بریتونه هم پرېښي، لونګۍ هم په سر باندې وهلي، خلکو ته ښځې وړي. هسې پښتون به زه څنګه کړم؟ خو د پښتو په نامه باندې نالت ده. هسې پښتون به زه څنګه کړم په پاکستان کې چې غټ غټ بریتونه هم پرېښي، دلته ګردنۍ هم پرتې، یو د بل چا ناموس یې مخکې ګډېږي دا پیسې شیندي. هسې پښتون به زه څنګه کړم؟ ښه ورکه دې ته راځه دا 14 اګست چې شته وایي هغه پرېږده او هغه په هر شي کې دی. هغه زمونږ یوازې زمونږ په پښتنو کې نه، هغه په هر نسل کې دا چې دی داسې په هر یو کې چې دی زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم
ښه داسې ګوره داسې افغانانو نه که نه چې داسې افغانانو نه تاسو د وطن فایده مه کوئ. یعنې چا چې په پاکستان کې ډوډۍ وخوړله هغه باندې د افغانانو مینه او محبت هغې نه وساتئ. هغه د افغانانو باندې زړه نه رحمېږي. وایي دواړه اسلامي ملکونه دي، دواړه اسلامي ملک. داسې خلک ګوره که ده نه د افغانستان تاریخ پوښتنه وکړئ دا چې اوس په پاکستان کې اوسېږي خوشحاله ده، زه والا مهاجر یم. بد کې مهاجر یې هلته پروت دی، بارکه کډه دې راځه. هغه ستا په کونړ باندې بمباریانې کوي، تور تکلار پروت دی. هغه ستا اردو م وژني، پولیس م وژني، د هغې له خوا نه په تا جهاد هم روانه، تا ته مهاجر هم نارې وایي، تا ته بېغیرت او مردار خور هر شی نارې وایي. ته وایې زه افغان یم، زه پروت په پاکستان کې یم. تا ته به د افغانیت تاریخ معلوم نه وي، 14 اګست به درته معلوم وي. بیا دا وایي چې والا برطانیه و چې برطانیه و. ته خو یو ځل د برطانیه په تاریخ باندې ځان خبر کړه چې برطانیه یعنې څه شی او دا هېواد جوړ که چا. برطانیې نه ازادي واخیستله. ښه چا ازادي واخیستله؟ قید اعظم. قید اعظم څوک و؟ بیا ورته نور معلومات نه وي. یو ته وایي چې دغه 14 اګست څه معنا ورکوي؟ 14 اګست څه معنا ورکوي؟ دا بیا ورته هغه وایي چې نوم ده. په دې ورځ قید اعظم هم پیدا شو، د قید اعظم زوی هم پیدا شو. ویډیو دونه کالي م اغوستي دي. موږ ورسره کوم خلاف کار نه لرو. 14 اګست دې ولمانځي، هر شی دې ولمانځي. زه تا ته نه وایم چې ته پاکستان سره جنګ وکړه، پاکستان ووژنه. ته خپل تاریخ نه ځان خبر کړه. خدای ته وګورئ افغانانو مه اوسېږئ مردار ملک کې، هغه ځای نه راووځئ. کډې مډې مبارې کې رسئ، خپل وطن ته رسئ. هغه مردار ملک کې مه اوسېږئ، د هغې مرداره هوا کې مه اوسېږئ، مردار خلکو سره مه اوسېږئ. هغې خلکو سره مه اوسېږئ، هغه ډېر مردار خلک دي. هغوی هېڅکله تا نه خپلوي. ټول عمر یې زموږ په نامه باندې تجارت وکړو، اخره کې موږ ته وایي ما تا ته 40 کاله جای درکړی. زما په سر د پیسې ملل متحد نه واخیستلې، زموږ په سر د پیسې ملل متحد نه واخیستلې، زموږ په سر د امریکا نه واخیستلې، زموږ په سر د چین نه واخیستلې، زموږ په سر د جاپان نه واخیستلې. تجارت د په موږ شروع کړو، زموږ ټول ټانګونه تا ختم کړه. شه بیا چې کینې ما ته وایي چې ما تا ته ځای درکړی. څه شي ځای دې راته راکړی؟ تا خو ما ته خپل کور نه ده خوشې کړی، خو ټول مارکیټونه دې په ما ډک وو. خو ما ته دې ټوله خشرکاري راکړې. ما ته وایي چې افغانه یا کباړ فروش. کباړ فروش. ما خو د غریبۍ لپاره خپله کباړ هم هلته تا ته خرڅ کړي دي. ستا د ډیران نه مې کباړ هم تېر کړي دي، خو تا دالخور نه خو پنجابي بې غیرته نه خو ما نه دي غوښتي. بیا ته ما ته کښېنې ما ته وایي چې والا ته چې کښېنې ما ته وایي چې ته ما ساتلی. تا زه ساتلی نه یم، تا زما خپل کور ران که بیا دې ویل راسه زما په کور کې غلام پاتې شه. تا زما خپل کور ټوټه که بیا دې ما ته ویل چې ته راسه زما په کور کې غلام پاتې شه، ما ته چوکیداري کوه او زما مزدور پاتې شه. دقه کار تا وکړو. ما سره د مینه نه ده کړې، ما سره د محبت نه ده کړې، ما سره د ورورولي نه ده کړې، ما سره د انسانیت نه ده کړې، ما سره د شرافت نه ده کړې، ما سره د غیرت نه ده کړې. هیڅ چی دې ما سره نه دی کړي. زما کور دې اخښتی وران کړی ده په بمو په باروتو، او ما ته دې ویلي راسه اوس غلام پاتې شه زما په کلي و کور کې. دقه کار تا کړی، نور دې ولاکه یو کار کړی. ښه دوستانو، عمران خان په تاسو باندې سلام وی. 14 اگست مبارک ہو، 14 اگست مبارک ہو، 14 اگست مبارک ہو. عمران خان 14 اگست مبارک ہو. دا عمران خان دا بل ورستلی و. دا بل ورستلی و، بوش سره ناست ورته ویل چې هغه سره چین اوباما سره ناست وی ته ودرېږه زه چی کوم، ما ته د افغانستان په باره کې یو کار وښیه. 14 اگست مبارک ہو. عمران خان تاسو ته وایي 14 اگست مبارک ہو. کشمیر بنے گا پاکستان. 14 اگست مبارک ہو. 14 اگست مبارک ہو. کشمیر بنے گا پاکستان. 14 اگست مبارک ہو. کوانگ کوانگ کوانگ. ځه خندیر عمران خان هلته کښېنه، ځه مردار سې، ځه ورک شي. ښه
دا بېنظیره جو ده نه بېنظیره هلته بله ده بېنظیره هلته بله ده بېنظیره هغلته ده فقط په 14 اګست باندې خبرې وکوه ښه 14 اګست دا ګوره افغان خان په نامه باندې ګوره سلام علیکم وعلیکم السلام ګوره افغان خان په نامه باندې دوی بې غیرت ایډیانې جوړې کړي دي دا بې شرفو خلکو که نه د افغانانو په نامه نه بد استفاده کوي وایي د تاسو نسل د 007 خدای مو تباه که خدای مو تباه و برباد که مهرباني ورور جانه 14 اګست چی ته وایي 14 اګست پاکستان نه وخت پاکستان کې ورغلو سفرونه نه بل ورسته څه شي 14 اگست پاکستان کې اوس تاسو نو وایئ چې زنګ وه بیا که اخوا دې خوا کام راړی خو خبرې وکړو شکر ده الحمدلله 14 اګست چی شته وایي پاکستان په دې ورځ باندې آزاد شوی پاکستان په دې ورځ باندې آزاد شوی دغه دا چې څوک پوهېږي مغه ته ورته راسه ته خبرې وکوه خزانو چې نه غږېږي وخت مه ضایع که نه وروره دا خو مستي نه ده که نه تاسو زنګ شه بیا په خبره نه پوهېږي نور کښېنې کلار ټوکې کوي خاندې اخوا دېخوا الله وش 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 الله جار 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 پټ پټ راته مو ګوره کشمیر خود هندیا سو ګل خان پکې تبا الله وش 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 الله زار 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 الله وش 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 الله زار 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 پټ پټ راته مو ګوره کشمیر خود انډیا شو ګل خان پکې تبا تو خدای افغان خان ستار شي نه زه د خور مور ته کوم نه د خور مور ته کنځل کوم زما صرف د خلکو خورګانو سره دښمني نه ده زما دښمني د پاکستان دولت سره ده چې تر اوسه پاکستان دولت د مظلوم هیوادو کې چې خلک وژنه کوي هغې نه لاس وانخلي زه ورپسې همداسې لګیا یم وروره ستړی مه شې خیر اوسې څرنګه یې ښه جوړې ورور جانه مخ دې ښکارولی شي دا لیډ بنده ده زه نو زه وخت مه ضایع کوو زه ویده شه ښه ورور جانه زه ویده شه ښه مخ کاره کوي ما د پاکستان خلکو سره زما کار نشته خور مورګانه زه د چا نه بیابوم او چې تاسې کنځل کوئ کوئ به صرف دولت ټارګټ زمونږ دولت د دولت حقایقو باندې موږ چا سره د خور مور کنځل نه کو فایده هم نه لري ستا خور زما خور هیڅ یې نه دي کړي دولت په هکله باندې غږي وعلیکم السلام ستړی مه شو ورور جانه جوړې په خیره صحت مو ښه ده زه پوهېږم چې تاسو بیرغ م د پاکستان لګولی او تاسو ووایئ چې دا 14 اګست څه معنی 14 اګست خو چې کوم زموږ یوم ازادي ورځ وه زموږ پاکستان آزاد شو 14 اګست هغه ورځ موږ مانځو هغه ورځ موږ چې کله 14 اګست راشي د هغه ورځ خوشحالیانې هغه ورځ مانځلی شي لکه ها بېشکه دا راته وایي چې ازادي معنا څه چا نه مو ازادي اخیستې ازادي معنا څه او چا نه مو ازادي اخیستې ازادي د هغه خنزیرانو نه مو اخیستې ده چې دا اوس ته کوم سلاندي وتي دا هندوانو سره دغو نه مو اخیستې ده چا نه مو اخیستې دا هندوان چې کوم دي دا اوس هم چې بیا سلاندي وتي همدغه هندوان دي دغو نه مو ازادي اخیستې ښه یعنې تاسې خلک مخکې هندوانو سره غلامان وئ
هیڅ غلامتوب نه دی کلی مسلمان کله غلام نه دی کله غلامي نه کوي رجانه ما خبرې ته وکشه زه تا ته چیم رجانه ما خبرې ته وکشه دلیل باندې خبره وکړو دا لکه ځوان سړی د پاکستاني ځوان سړی په دلیل باندې خبره وکړو هندوانو نه مې ازادي اخیسته ته خو پښتون یې ته خو هندو غلام نه وې ته څنګه وایې ما هندو نه ازادي اخیستې ګوره 14 اګست معنا څه ورکوي ته وایې چې ازادي مې اخیسته ته ازادي چا نه اخیستې ته ما ته وایې د ازادي ورځ تا چا نه اخیسته ته پښتونخوا یې ته مه وایې چې زه پاکستان یم ته پښتونخوا یې ته پښتون یې زه پښتون یم په پښتون کې بیا پاکستان یم ګوره که پښتون یم بیا په پښتون کې پاکستان یم هغه تاسو جوړ کړي دي زه تا ته پاکستان زما وطن دی ودرېږه پاکستان د تا وطن د تا ته د مبارک تا ته د مبارک زه په دې خبره باندې باس نه کوم چې تا وطن ده که د بل وطن ده که د بل وطن ده ته چې په کومه خاوره کې اوسېدلې دغه چې ته اوس وایې چې زما 90 کلنه و دا مربوط د افغانستان کې ده تاسې غلامان د افغانستان و یا وخت کې دا د افغانستان ته وایې چې خیبر پښتونخوا د افغانستان ده همداسې خبره کوي اټک پورې ګوره زه تا ته چې وایم اټک پورې افغانستان و سند بلوچستان او هغه پنجاب دا د هندوستان او څه سیمه چې بلوچستان خپله یو ځانګړی هېواد هغوی مستقل ازادي درلودله بلوچستان هیچا پورې مربوط نه ده صحیح ده چې ځینې سیمه کې زموږ هم اوسېدلي دي اما بلوچستان خپله مستقله یو هېواد ده چې بلوچ خلک پکې اوسېدل زه اوس دا وایم چې ښه په هغه وخت کې چې قید اعظم را پیدا شو ستاسو بابا شکر الحمدلله زمونږ بابا نه خبره ته خپله ختمه که زه بیا خبره زه ودرېږه چې زه درته واضح کومه خبره ختمه کوم انوایټ کړی یم ما زارۍ دې هم کړي دي زنګ مې هم درته وهلی اوس ما ته وایې چې ولا خبره ختمه که خو صبر وکړو که نه خو ته ما لایف ته راغوښتی زه ګوره په دغه وخت کې دغه پښتونخوا مربوط دی افغانستان و او دغه صوبه هغه سند او پنجاب دا مربوط د هندوستان و صحیح شو دغه وخت کې قید اعظم یو سړی را پیدا شو چې هغه د برټش لخوا نو خپله برتانوي ده قید اعظم خپله برتانوي ده هغه یو سوجه جوړه کړله دغه خبره چې پیدا شوه چې دغه کرښه د ډیورنګ دې خوا راکش کړله او هاخوا ته هندوستان سره پرېکړه وکړه داسې یو هېواد جوړ کړه دغه ورځې تاسې لمانځئ چې تاسې موږ نه هم جدا سو د هندوستان نه هم جدا سو یو پاکستان جوړ شو دا ورځ لمانځئ خیبر پښتونخوا چې کومه ده دا خو ستا په حق کې راځي افغانستان نه همداسې خبره کوي چې دا زموږ ده که نه یو وارې خو ته یو هڅه وکړه ته زه افغانستان بد نه وم افغانستان هم تاسو مکتب ویلی ده درس مو ویلی ته مکتب پرېږده ته افغانستان او د پاکستان خبره کې پاکستان آزاد شوی پاکستان زما ملک دی زه ته افغانستان پسې چې کله د ازادۍ ورځ شي ته یې منځې که نه منځې و ما خو انګلیس نه ازادي اخیستې ده تا چا نه اخیستې کومه ورځ دې اخیستې ده ته ازاد یې و ما خو انګلیس خو ما درته شړلی د هغه ازادي خو ما اخیستې که نه ته ازاد یې اوس ازاد یې نه ساده یې ته وایي تا څه وخت اخیستې ته ازاد یې که نه ته پاکستان اوس ازاد ته د میوند جګړه قربان ګوره خبرې ته غوږ شه ته لاړ شه لږ زر ګوره کلنډري نه چې نه وځي ټول عمر کلنډري کوي خدای د ډریور کو خدای د کلنډر کو تاسو بیچارهګان زموږ پښتانه ورونه چې په پېښور کې اوسېږي ډېر افسوس ځای ده یعنې تاسو ته دومره پاور هېواد جوړ کړی ده تاسو ته یونیورسټیانې جوړې کړي تاسو ته کالجونه جوړ کړي دي تاسو ته ایجوکیشن درکړی ده پاکستان په نامه یو هېواد درته جوړ کړی چې 80 کاله پکې ټک و ټوک نسته د جنګ پکې نسته خوشحالیانې دي پکې په 80 کالو کې تا غوندې زوی رازېږي ته تر اوسه د میوند جګړې نه خبر نه یې تا غوندې زوی شي دا د شرم ځای ده که یو افغان بیچاره رئیس ووایي چې ما درس نه ده ویلی خو سید خرکوس طالب راغلی دا مجاهل خرکوس راغلی امریکا راغلی روس راغلی جاپان راغلی چین راغلی مکتبونه یې ورته وران کړي بیچارهګان ذلیل او بیاغه دي تاسو ته چې ځان ته پاکستانی وایې ته د میوند جګړې نه خبر نه یې ښه زه ورکه دا خبره وپرېږدو
دا د 12 د اګست د بابړۍ خبره چې وه دا 12 د اګست ګوره چې دا ته ګډېږي او دا ګانې وې که نه ګلخانان او ګلخانان داسې ګلخانان هغسې ته کشمیر چې کوم دی مسلمانان دي که نه ته مسلمان یې که نه وش الله جار 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 پټ پټ راته مو ګوره کشمیر دوی انډیا شو ګلخان پکې تبه الله وش دا ارمان به دې پوره نه شي دا ارمان به دې پوره نه شي هغې ته ازمریان ولاړ دی او دی دا ارمان به دې کله پوره نه شي سکه دغه شنې سیو ته سکه به یو ته تازه کوه دغه د بابړۍ خبره څنګه وه دا 12 د اګست دا بابړۍ خبره څنګه وه دا 950 پښتانه چا ووژل ګوره دوی کې غیرت نشته تختي دغه دوی حال ده لاله زما خور وه چې په میوند کې جنګېدله بې غیرته بې وجدانو ستاسو خو تاریخ معلوم نه ده ستاسو خو قید اعظم پلار ده که نه د کلینټن زامنو یاره صفی الله ته راشه دغه یو څو بیت ورته وایه دا وش 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 الله جار 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 رئیسي دلیل باندې خبرې وکړئ تښتئ مه تاسو ما ته وایئ چې دغه چا نه مونږ ازادي اخیستې ده 14 اګست معنا دغه کنزل مه کوه کنزل نه کوم کنزل معنا څه نه لري چې ته کنزل وکړې هالو جوړې په خیر یې خاول د دا مخ مبارکه قواره ښکاره کړه که ښکاره یې خبرې به کوې او که نه ښکاره چې زه یې بند کړم له سره زه پوهېږم کنزل کوې بل کار نه کوم زه پوهېږم کنزل کوې بل کار نه کوې ځکه چې کوم ځای کې چې عقل ودرېږي کار ونه کوي هلته خلک کنزلی کوي که کنزا ما وکړې که نه خو بیا خبره وکړه کنزا به دې ما له خولې نه وام نه وړې او قسم ده چې مهرباني مخامخ قواره دې ښکاره کړه چې زه دې وګورم چې ته رښتیا افغان خان دې په ځان لیکلی افغانی یې که پاکستانی یې نه زه پاکستانی یم وروره زه پاکستانی یم هغه میاسې افغان خان پې لیکلی ته ملګري ولې د تاسو په اتم باندې زموږ نومونه دي ستاسو اسپتالو باندې زموږ نومونه دي تاسو تاریخ کې لکه څه نه لرئ چې دا زموږ نومونه استعمالوي لکه ابدالي و شیرشاه سوري و سلطان محمود غزنوي و تاسو لکه څه مشران څوک نه لري چې تاسو پې نومونه کېدئ او اوس دلته افغان خان باندې ډیړي جوړه کړې ده او راځي بیا افغانانو ته پکې کنزل کوي یعنې تاسو ګوره تاسو خو زموږ ژبه وشرموله تاسو زموږ ژبه وشرموله تاسو زموږ دین وشرمو تاسو د پښتانه په نامه باندې لعنت یاستئ خفه کېږه دا یو حقیقت ده ما کې چې حقیقت دې ماته وایي ګوره دا انتحار تا وکړو انفجار تا وکړو بریتونه مو پرېښودل غلط کارونه مو وکول د پنجابي لاندې وغورځېدلی پاک شردمینو غرتو برتم نارې کړلې بل شی نه اوس صرف دا پاتې ده چې نومونه ایډیانو بدلوئ د افغان په نامه بیا راځئ افغانانو ته کنزل پکې کوئ دغه نامبدي ته پاتې ظالمه ته خو وپشته تاریخ ته دې وګوره ته م افغان یې د پاکستان تا ته چې درکړي تا نه به د هغه بابا څه خوشحاله سي چې هغه د افغانستان په سر باندې سر ورکړی تا نه به د هغه نیکه څه خوشحاله سي چې هغه د افغانستان په نامه باندې وي چې هو زه افغان یم هندوستان باندې یم پاچاهي کړې ده بل ځای باندې اوس یو هندوستان د کشمیر یې تا نه نیولی به ګلخان د راځه درګړ د واسکټونه پکې چیر کوي زه دا کوم مودي ورته وایي هېڅ یې نسي کولی مودي وایي ته بلوچستان وساته رښتیا خبره کوي مودي وایي ته سند وساته ته بلوچستان وساته ستا په هېواد کې اوس د خرو تجارت او د سپیانو تجارت او د ښځو تجارت روان ده ته دا وساته بیا راسه کشمیر وساته اوس زه دې ته یم چې قربان دا کنزلو ته ستا څه ضرورت ده چې ته زما خور و مور ته پکې کنزل کړې څه درته فایده رسیږي टमाटर किलो पसूदी कनाडा के شه कनाडा के टमाटर किलो पसूदी टमाटर چته وي رومیان کیلو پسودي ښه رومیان په کیلو پسودي څنګه په کار دی د لکه سې زه تاته وایم چې سودي والا لږ مې په کار دي ځکه افغانستان خو په موږ باندې بزنس بند کړی دی ځکه ما له کاناډا نه یې راوغواړم ګوره دوستانو دا د دوی منطق ده
نور هیڅ شی نه لري. یو څوک چې چی ونه لري که نه، نور چې چی ونه لري، دغه خبره ده، دا خبره ده. یعنې که یو سړی سپی په کور کې ساتي، د دې لپاره یې ساتي چې غل راسي غپس پې وسي. نو ګوره غل خو نشي سړلی سپی، د سپي صرف غپس ته. یعنې زموږ د پښتنو ورونو چې په پېښور کې اوسېږي، په پاکستان کې، د هغوی له لاسه چیر پوره نه دي، یا ځان وژنه یا غپس کوي خلکو لپاره. فقط دغه یې دوی کار ده. ګوره دوی دلیل و منطق هېڅ شی زده نه ده. کاناډا کې ټماټر په څو دي؟ دا یې دې خبره ده، ټماټر په څو دي؟ کډ مې کو. ګوره دلته چې زیاتره کنزل دي کنزل کوي. زه په کنزلو باندې هیڅ شی نه کېږم. دا تاسو ته درد راځي، زه به نور هم کنزل کوم، زه به نور هم داسې تېزېږم چې تاسو ته درد راسي. زه په دې باندې هېڅ نه خفه کېږم. او دا ګوره که زه سبۍ راغلی وای یا 12 بجو کې راغلی، اوس 600 کسان دي، نو دا به 2000 کسان ناستو دی لایف ته. او پټ پټ راته مه ګوره. انډیا خو دی او کشمیر خو د انډیا سو، ګل خان پکې تباه سو. ګل خان بالکل تباه ده، تباه. ته ما سره خبرې کو، زه به ستا لاس ته هم رسم، بیا به د پاکستان هېواد ته دې هم رسم، همغه ځای کې به دې هم رسم. زه بیا چې راځم په کاناډایي پاسپورت راځم، ستا د پلار پاسپورت باندې دې راځم. د پلار په پاسپورت د کاناډایي پاسپورت باندې راځم. د پلار پاسپورت باندې کاناډایي پاسپورت باندې به زه ستا پاکستان ته راځم او 007 څنګه به ځم. د پلار هغه دی، د پلار. پوه شوې؟ او بیا به دې هلته تیزونه همداسې تیزونه به دې بهیږي. هلته خو بیا ته ما ته چې نه سوی، تاسو خو د پیسو سپیان هستې. تا ته مې چې صرف $10 وښودل، بیا به کنشته کېږي. $10 پولیس چې دی هلته پراته دي، دا پولیس دی، دا د ایرپورټ کې چې دا د اسلام آباد ایرپورټ کې چې دا پولیس پراته دي، دوی خپله په $50 ورته ورکړه، واشروم ته ځي، خوشحالېږي هم درته وایي چې هر شی دې په کار یم دلته ایرپورټ کې درته راولم. ښه بس ته دوستانو، علام عمر ډیره مننه چې را سره وئ. 14 اگست سارے پاکستانی بھائیوں کو مبارک ہو. 14 اگست خوش رہو، جیتے رہو، جشن مناؤ.